افراب سیاب خټک عمران خان ته څه مشوره ورکړې ده؟ خټک په عمران خان باندې څه نیوکې کړې دي؟ سلامونه لیدونکو، دا خبر کولی شئ د ویډیو کې وګورئ. د پښتونخوا سیاسي څیرې او د پاکستان د سنا پخوانی غړی افراب سیاب خټک په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر سیاستونو نیوکه کړې ده. هغه ویلي په پاکستان کې د ترهګرو امر مرکزونه په افغانستان کې او پاکستان کې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ناورین او خونړیو پیښو لامل دی، خو وايي پاکستاني حکومت یې پر وړاندې اقدام نه کوي. خټک ویلي افغانستان ته د عمران خان تر سفر مخکې باید نوموړي لومړی په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه بند کړي وای، د ناورین او فاجعې دا سرچینې یې باید له منځه وړی وای او بیا د سولې پیغام له ځان سره وړی وای. خټک تل د افغانستان پر وړاندې د پاکستاني استخباراتو او دغه هیواد د حکومت سیاستونه غندلي او هغه په سیمه کې د ناورین او کړکېچ لامل بللي دي. خټک داسې مهال دا څرګندونې کوي چې څو شېبې وړاندې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته راورسېده او بلاخوا دوحه کې نن د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ عمومي ناسته ترسره کیږي. سرچینه وایي چې تر اوږده ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه به نن عمومي جلسه دایره کړي. ویل کیږي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافي موارد هم په بشپړه توګه حل شوي دي. لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د افراب سیاب خټک د دې څرګندونو او نیوکو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.